اوس ملګرو د غونډې په اخر کې زه خپل محترم ډېر ګران مېلمه محترم یاسر ته د خپلو خیالاتو د اظهار کولو بلنه وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې صدر صاحب، عزتمندو حاضرینو، د ډېرو عالمانو په منځ کې زما غوندې ناپوهه سړی چې خبرې کوي ما ته هم اندازه نه لګي، ځکه چې خبرې دومره ډېرې وشوې چې د ریپیټیشن نه بغیر به بله لار نه وي، او غرض او مقصد د خپلې خبرې تر رسول دی. زه د یو پښتون په حیث نن تاسو ته ولاړم او د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پارلیمنت ممبر او دغه ځای د آیین حلف اخیستونکي پښتون زه تاسو ته ولاړ یم. د هر شیز او د وخت خپل نزاکتونه وي، باید چې موږ ټول خپل نزاکتونه په نظر کې وساتو او خپله مبارزه په مخ کې بوځو. د اجمل صاحب خبره دومره خبرې پرې وشوې، یو خو زه خپله ځان خوش قسمته ګڼم چې زه یو کې ته راتلم نو هم د باچا خان او د ولی خان کلیزې دپاره په برمنګم کې پروګرام و، هغې ته هغه ځای رابللی وم. بیا د سویډن ملګرو رابللی وم، نو ما ته یو موقع وه چې زه ټولو ملګرو سره لیدل کتل وکړم. په هغې سلسله کې زه نن تاسو ته حاضر یم او دا مې خوش قسمتي ده چې د اجمل صاحب تاسو چې کوم دی نو دلته د غم او د جدای ورځ مانځئ او په هغې کې زه پخپله تاسو سره شریک یم. دا زما خپله خوش قسمتي ده. ستاسو د ټولو ملګرو خیالات ما واورېدل او یقینا چې ستاسو زموږ سوچ فکر شریک دی. اوبه په ډنګ نه بېلېږي، نه د یو بل نه جدا وي، نه په فکر جدا وي، نه په تهذیب جدا وي، نه په ثقافت جدا وي، نه په وینه جدا وي، نه په اړ جدا وي. وخت او حالاتو تاریخي جبر تاسو چې څه لفظ ورکوئ، مونږ په یو جغرافیایي تقسیم په بنیاد په مخصوص چوکاټونو کې ناست یو چې زما یو چوکاټ د پښتنو لوی افغانستان و چې په نړۍ کې د آزادو پښتنو په وطن یادېدو. نن د هغه سال دی ستاسو وړاندې دی. د هغې خاورې نه د آزادو پښتنو زمونږ د سر د بقا جنګ سامره وشو، پښتون په نړۍ کې سامره منظم شو. نو زه نن د اجمل صاحب دې خبرې ته چې ګورم زه یم خوش قسمته دی چې د چا د لاسه خو مړ نه دی. ډېر مشران خو مونږ د خپله لاسه یا هم د خاورې نه شړلي دي او یا هم د دنیا نه د هغې د دنیا رشته ختمه کړې ده. او چې سړی افغانستان ته نظر اچوي نو هغه مشران چې په چا به کام راغونډېدو او چا به چې ټولې نړۍ سره زمونږ د مبارزې دا غورځنګ په مخ کې بوتلو، ډېر کمتره دي چې سړی به یې پکې ویني. او هغه قافله په مخ کې نشي تللی چې مشر یې نه. تاریخ تاسو ته معلوم دی او تیر شوي په تاسو باندې دی او موږ ټول شریک یو چې سامره په هغې کې شهیدان شو. خو موږ یوه چغه او یو اواز د پښتنو د مشر په حیثیت باچا خان هغه وخت هم کړی و چې دا د کفر او د اسلام جنګ نه دی، دا د روس او د امریکې جنګ دی. په هغې باندې موږ خلکو ګناهګار کړو. که چېرته په هغه وخت کې موږ د دې خبرې احساس کړی وی، په هغه وخت کې موږ نه خلک دومره ګیلمن شو چې تاسو خو بیخي د پښتنو د کرښې نه ځان وښکو. نن سړی چې ورته ګوري نو شوروي خو نشته په هغه شکل کې، او هغه خو چې شوروي لاړو نو اسلام راغلو، که امریکا راغله، دا د چا د لاسه راغله؟
او طالب خلک چاته کوي. زه د اجمل صاحب د دې ورځې په مناسبت سره چونکې دلته څه سوالونه اوچت شو ځکه زه هغه خبره په داسې کول غواړم. بیا زما د پښتون بل مورچه وه آزاد قبایل چې زمونږ دا سترګې وي چې که څه به د پېښېږي نو آزاد قبایل به یو اواز اوچتوي. نن د آزادو قبایلو یو قومي ملک چې کوم دی نو ژوندی نشته. په نوم یې قومي ملک چې کوم دی ووژلی شو او چې مشران د منځه لاړ کشران د وخت د هغې حالاتو ښکار شو چې په کار نه وی چې پښتون دای خبرې ته مخامخ شوی وي. او نن زما چې څنګه د افغانستان یو کوڅه روغه نه ده او لوټې لوټې دی داسې زما ذات قبایل هم در په در خاورې په سر دي. نه په وزیرستان کې خپې لګي، نه په باجوړ کې خپې لګي، نه په مومندو کې خپې لګي، نه په خیبر کې خپې لګي. او چې راځي نو چې خبره جوړیږي نو د وزیرستان خلک به په پېښور کې مسافر شي ډېره شي. په خپله خاوره څوک مسافر کېږي نه، خو خپل کور پرېښل څه اسان کار نه دی. زه نن په هغه ځای کې ناست یم چې تاسو خلک چې هر څه ورته وایي زه سیټل بیلټ کې ناست یم. زه د پاکستان د چوکاټ دننه پښتون یم. زه په هغه مورچه کې د افغانستان د امن جنګ هم کوم. زما 13 لکه شهیدان د هغې وینم چې کوم دی نو جاړم. او نورې خویندې میندې په پردي درونو لیدل نه غواړم. او زه د خپل آزاد قبایلو هغه غم مې جړی. او زه په دغې چوکاټ کې دننه ناست چې نن په خپله زه په داسې وینو باندې رنګ یم چې خپل مخ چاته خولی نه شم. کار خدا وی چې په دې وخت کې ما ته آزاد او بیا آزاد قبایل هغوی په دې درد کې ما نه ځان را رسولی وی. خو د وخت او د حالاتو مطابق زه چې نن په کومه مورچه کې جنګ کوم زه د خپل بقا جنګ هم کوم. په هغوی باندې ځان هم منم. په پارلیمنټ کې هم ناست یم او دا خپل درد هغې خلکو ته ښیم چې کوم خلک د خلکو د قسمتونو فیصلې کوي. تش د جذباتو او د خواهشاتو په بنیاد نه قومونه جوړېږي او نه مخکې ځي. څوک چې ځان ته حقیقتونه مخکې کښېنلي او حقیقت نه مني نو بده ورځ رانه مخکې ده او مونږ ورپسې یو بیا به هم داسې وي. حقیقتونه به منل غواړي. نن د دنیا رنګ څنګه دی زمونږ د لاسه چې مونږ د اسلام په نوم شوروي اتحاد والو نو امریکې له مونږ قوت ورکړو. نن د ټولې دنیا بدماش امریکا ده پرته زما په خاوره ده او زما د لاسه ده او ما ته وایي چې ته وتاړم شې نو خو ما پرې نور هم وجنې که نه. اخر ما ته به د پښتون د بقا یوه لار خو ښه د سر د بچ کېدو لار خو به یې ښه داسې خو به نه وي چې زه به د خپلې خاورې نه جدا یم او زه به د دې ځای نه خبرې کوم. یو ورځ خو به دې خاورې ته زه ځم د دغې خاورې خبره خو به زه کوم. لهذا زه خپل ځاني چې نن که امریکا خبره کوي او که د پاکستان دلته د فوج خبره وشوه کوي خبره کوي زه به د خپل پښتون قوم د مفاداتو خبره دوی ته په ټیبل ږدم. زما عقل شعور دا خبره کوي چې که زه نن د دنیا د فیصلو په وخت کې په ټیبل خبره کښېنلم زه مکالمه ونه کړم زه خپله مقدمه ونه کړم زه نور چې کوم دی نو پښتون په وینو باندې لړلی نه شم لیدی. څومره چې خلکو ووجلو په کار دی چې خلکو پېژنو. په کوم نوم یې ووجلو په کار دی چې موږ ورته ځان بیدار دا به خو سیکل نه وي چې په کوم نوم مې والخوړلي په اسلام مې والخوړلي بیا به ته تیار نو پېژنم بیا نه